د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت او د قوت الرمی فدراسیون په ګډه همکارۍ د قوت الرمی سیالۍ ترسره کړې. دغه سیالۍ د درې ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ په لاره اچول شوې وې چې د یاد سیالۍ پر مهال د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش آمر وویل چې د دې سیالۍ څخه موخه دا ده چې د خپل ولایت ورزشکاران په دغه لوبو کې ولوبېږي او په راتلونکي کې ښې سیالۍ ترسره کړي. نن د میدان وردګ ولایت قوت بدني روزنې او ورزش آمریت او قوت الرمی فدراسیون په ګډه همکارۍ د درې ولایتونو کابل، کاپیسا، میدان وردګ ولایت څخه 15 جوړې 90 نفر ورزشکارانو ګډون کړی و. خوشبختانه دغه سیالۍ د ځوانانو د ورزشکارانو د یووالي او اتحاد په خاطر باندې موږ هر کال برابروو او په دې کې موږ منتخبه سیالۍ هم نیسو د خپل ولایت ورزشکارانو او د همدې په خاطر د دوی تشویق په خاطر باندې موږ کوشش هم دا کوو چې نږدې ولایتونه همجواره ولایتونه دعوت کړو تر څو زموږ د ورزشکارانو روحیه او انګیزه لا پیاوړې شي او دوی په ملي سطح په ولایتي سطح باندې ښه ولوبېږي او ښې دستاوردونه راوړي. د کلب استاد د دې سیالۍ له ترسره کېدو خوښ و خو غوښتنه یې کوله چې حکومت یې د ستونزو په حل کې ورسره مرسته وکړي. دا خو زه فکر کوم چې دا د هر یو پلیر لپاره یو ښه کمبیک ده په دې لوبو کې ځکه چې د هر پلیر لپاره باید دلته خپل 100% ډیپارټ باید دلته وکړي تر څو وکولی شي دا منتخبه ټیم لپاره انتخابېږي دا لکان بیا له دې نه وروسته کې ملي ټیم ته ځي. نو هر یو هلک هر یو لوبغاړی په دې باندې باید مکمل فوکس وکړي چې تر څو دلته ښې فایټونه وکړي او ښه لوبې نندارې ته وړاندې کړي تر څو منتخب ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. ستونزې ناخوالې ډېرې دي. دولت هم غوښتنه دا ده چې موږ په دې مرکز میدان ښار کې خپله مرکز کې یعنې دومره مشکلاتو سره ستونزو سره مخ یو چې هر څه موږ له خپل جب نه یعنې له خپل هغه کوم څه موږ کوم ټیلنټ هغه موږ هلته کلب ته پیسې یا بل شی یعنې سپانسري دې موږ نه کړي کلب نه چې موږ یو سپانسر سي یا دولت موږ سره هغه کوم ناخواله چې موږ کې دي مشکلات چې دي هغه باید موږ ته حل کړي. نو په دغه طریقه دولت نه فوکس داره چې په موږ سره مهرباني وکړي دغه لطف را سره وکړي تر څو موږ ښه فایټران وروزو د نړۍ په سطحه غټ انټرنیشنل لوبغاړي باید موږ معرفي کړو ځکه زه په دې هلکانو کې دومره ټیلنټ وینم چې ډېر زیات ینګسټر ځوانانو کې زښته زیات استعدادونه دي دا باید موږ رابرسېره کړو خو شاید د مشکلاتو له وجې نه اقتصادي مشکلاتونه دي ځکه نشي کولی چې رسیدګي وکړي کلب ته یو شی او بل شی دغه ټولې ناخوالې دغه باید موږ سره لږ مرسته وکړي تر څو موږ غټ لوبغاړي معرفي کړو. لوبغاړي هم خوښ وو او د داسې لوبو ترسره کېدو غوښتنه یې کوله. ما خوش هستم به خاطر که رئیس فدراسیون صاحب علی شاه محمدی که مسابقه را فراهم میکنه که ما بتوانیم تجربه کسب نماییم که تا بتوانیم به برون از کابل خارج مورج جای باشه که مسابقه کنیم. احساس خوشی دارم چی دارم احساس خوشی دارم ولی این فاید است که یک کس تجربه کسب میکنیم از این دولت پیام است که ورزشکاران را حمایت کنه تا بتواند سراسر جهان بلخوا نندارچیان چې د لوبغاړو د تشویق لپاره راغلي وو له حکومت یې غوښتنه کوله چې د ځوانانو ته د ورزش زمینه برابره کړي. دلته موږ د ځوانانو د تشویق او د ځوانانو د ښه تشویق لپاره دلته راغلي یو د میدان کې د ځوانانو تشویق شي لوبې ته او د سیل لپاره دلته راغلي یو. دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې دلته په دې ولایت کې د لوبې لپاره امکانات هېڅ نشته دي میدانونه باید د لپاره جوړ کړو او د ځوانانو تشویق لپاره باید دلته دولت کار وکړي ځکه دلته هېڅ زمینه نه ده برابره. دوستایی که پیغام ځوانانو ته دا ده چې ځوانان د لوبې شروع کړو ځانونه د برابر کړو نشهیي توکو او بدو کارو بد عملو څخه د ځان وساتي. د یادونې وړ ده چې د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت له لوري وخت نه وخت د ځوانانو د تشویق لپاره دا ډول سیالۍ په لاره اچوي.